د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کندهار هوایي ډګر رادار درېدلی دی. له کندهار څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د دې ولایت د هوایي ډګر رادار د امکاناتو نشتون له کبله درېدلی دی. د دغه ولایت ځایي خبریال صدیق الله افغان په خپل ادرس لیکلي چې د هوایي ډګر رادار د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له ناوړه چلند سره مخ شوی دی. د نوموړي په وینا ولایتي مسؤلینو ورته ویلي چې په دې تړاو یې مرکزي حکومت سره اندېښنې شریکې کړي دي، خو هغوی تر دې مهاله د هیڅ امکاناتو وعده نه ده ورسره کړې. دا وروسته تر هغه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو بهیر له می میاشتې راهیسې عملاً پیل شوی. تېره شپه سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دغه بهیر له 14 څخه تر 20 سلنې تکمیل شوی او په چټکۍ سره مخ ته روان دی.